रिक्शा, टैक्सी और लड़के, एक बुलाओ 4 आते हैं। अस्सलामुअलैकुम ग्रानी मिनवाल ز फैज़ान गुलिस्तान के ज़लबी हाज़िर म दोस्तانو زما چې کوم نن نه غټاپک دی تاسو په سٹارټینګ کې دا ورکوټ شاندې کلیپ هم سې کو د نیلم ګل هغه نو دوستانو هغه مخته تاسو په تامنل باندې به دا تصویر هم کتلې وي د نیلم ګل د فاطمه ګل او ورسره د نادیه ګل چې دینو په 14 اگست باندې یو شو او ایونټ سو نو په هغه کې دی چې دینو یوزې ډانس کولو نو دوستانو خبره داسې ده هغه پوسټر چې دینو نادیه ګل هم شیر کړو نیلم ګل هم شیر کړو چې مونږ په 14 اگست باندې بچی دینو یوزې به ډانس کوو نو پرون چې دینو 14 اگست نن 15 اگست دی نو د دې چې دینو دا شو اون شو ولې نه د شوی زه به تاسو سره په دې ویډیو کې به پورا حقیقت بخښاره کوم دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز ان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ور سره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ نو دوستانو د دې چې کوم دا شو و دا ولې ونه شو نو د دې چې کوم مین وجه ده هغه صرف او صرف دا ده نیلم ګل خو دوبۍ کې فاطمه ګل سره پخلا شوه مراد سره پخلا شوه او بیا دا خبره کړې وه چې د فاطمه خپل کار دی او زما خپل کار دی بیا پاکستان کې دلته چې څه ټایم هغې واپس راغله نه دی بیا یو بل سره ملو شوي وي هغې نه پس بیا نیلم ګل له غوسه ورکړې وه نو په سوشل میډیا باندې د فاطمه ګل خلاف به پوسټونه به یې لګول رکشه ده او فلانکې ډنګړې رنګه رنګه بس خبرې به ورپسې کولو ټیکسي او دا دی او دا دی نو تاسو دا کلیپ هم صحیح کړو په دې کې هم چې دی نو د رکشې ټیکسي خبره شوې ده نو دا چا دپاره لګولې دا د فاطمه ګل دپاره لګولې ده نو خبره داسې ده فاطمه ګل او مراد دی په دې باندې غوسه ورغه هغې د نیلم ګل خور نادیه ګل ته یې ټلیفون وکړو ورته دا وګوره دا خو اول موږ سره پخلا شوه اوس دا چې دی نو زموږ خلاف دوباره پوسټونه لګي نو ته څه ویل غواړې نو نادیه ګل چې دی نو سر بیا ورته ټیټه نور څه خبره ورته نشي کولی نو ورته ویلې زه څه ووایم نو باقي خوښه ستاسو خپله ده په دې کې زه څه ویلی نشم نو بس مراد ورته ویلو ولې مراد دپاره څه نیلم او څه چې دی نو فاطمه دواړه یو شیزونه دي نو بس هغه ویل مونږ دا شو نه کوو نو چې کم کس په دې باندې شو کوله ډانس پې کولو نو هغه هم ترېنه خفه شوی دی ولې چې هلته کې د نیلم ګل دا کارنامې دي دا حرکتونه دي نو دا ضروري خبره وه مله خپل دوستانو سره شیر کوم ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې زه بخښنه غواړم انشاءالله دوستانو ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام